السلام علیکم ملګرو دا سیټه چې تاسو راکس کاری دا به تاسو ډیر ښه پیژنئ دې نوم مې راوستی چې دا نن په یو بیډ باندې پروت دی په هسپتال کې یو خپل پښتنو ورونو ته یو سوال کړی دی یو ریکویسټ یې ورته کړی دی که نه چې زما دا ماته ضرور دوا وکړئ که نه زه په بیډ باندې پروت یم ملګرو او د هغه نه پس چې دی نو د خپلو بچو له لاړ شم او خپل کاروبار لاړ شم. ملګرو دا سړی تاسو ډېر زیات ښه پیژنئ چې کومه مزاحیه ویډیوګانې وي د خلکو دپاره یې جوړولې د خلکو د خنداګانو دپاره یې جوړولې که نه نو تاسو ته وګورئ هغه نن په بیډ باندې پروت دی. نو موږ له ټولو له پکار دی چې الله پاک ورله صحت ورکړي. ډېرې ښایسته ویډیوګانې وې نو هغه نن په یو بیډ باندې پروت دی او ټولو پښتنو ته نن یو سوال کړی دی که نه زما ټولو ته خواست دی چې ښه د زړه نه ورته دوا وکړي چې الله رب العزت ورله صحت ورکړي. هر قسمه ټیم په انسان باندې راځي کله چې انسان ښه وي نو هغه ته پته نه وي چې په ما باندې یو داسې ټیم را روان دی بوډاوالی په ما باندې را روان دی. کله چې انسان ځوان وي که نه نو هغه په عیش عشرت کې زندګي تېروي دا سوچ نه کوي چې په ما بوډاوالی را روان دی د هغه د آخرت زندګۍ دپاره څه کول غواړي. ولیکن انسان چې دی نو هغه ډېر مجبوره دی نو موږ له هم پکار دی چې کوم انسان مجبوره وي چې د هغه مدد وکړو. د موږ سره نور څه نشته دی خو بل د دوا نه بغیر هېڅ هم نه کېږي. نو ټولو ته پښتنو ته ریکویسټ کړی دی ټولو پښتنو ته دا پیغام پرېښی دی که نه میراوس تاسو ډېر ښه پېژنئ دا میراوس که نه چې هغه مزاحیه ویډیوګانې هغه ډېرې زبردسته سړی چې ګوري که نه که سړی خفه وي که نه او هغه ویډیوګانې وګوري نو سړي زړه خوشحاله شي او سړي ذهن ته لږ سکون راشي. نو نه هغه په بیډ باندې پروت دی او خپل پښتنو ورونو ته هغه یو ریکویسټ کوي هغه یو پیغام کوي چې زما دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ چې د نورو پښتنو ته ورسي. یار دا ټول خلک یې پېژني یار یو مشهور اداکار میراوس چې دی نو هغه نن په یو بیډ باندې پروت دی او پښتنو ته یو سوال کړی دی. نو زما ټولو ته خواست یار چې دا ویډیو دومره شیر کړئ چې د ټولو پښتنو ته ورسي که نه چې ضرور ورله دوا وکړئ که نه یو ریکویسټ یې کړی دی نو چې یو ریکویسټ سړی وکړي که نه یو سوال درته سړی وکړي د هغه نه پس چې ته هم د هغه دوا نه کوې د ثواب په نیت باندې دا